چاته به نه وایې یو راز د ژوندانه درکوم سترګې دې نشته خو بیا هم درته رانجه درکوم. سلامونه او نیکې هیلې ستړي مه شئ. هیله مند یم چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به تاسو راته یاستئ. ډېرو قدرمنو دوستانو تاسو چکر خپرونه د ایوان نه بهر متحده عربي اماراتو کې ګورئ. دمګړی د متحده عربي اماراتو دوبۍ داسې یو ښکلي ځای ته راغلی یم چې دې ته مریکل ګارډنز وایي. واقع چې ډېری ځوانان او ډېری افغانان وروڼه دلته د چکر او د بنډار لپاره راځي. نه تنها افغانان وروڼه بلکې د ټولې نړۍ د هیوادونو څخه دلته کسان د ویزټ لپاره د چکر لپاره راځي، د سیل لپاره راځي، ځکه چې دا ځای چې دی مریکل ګارډنز دی چې د ګلونو ښار او بازار ورته موږ ویلی شو. د دې په څنګ کې تقریبا څه کم او زیات 50 میلیونه ګلونه دلته شته دي. دغه ټول ګلونه دلته تازه دي. دغه کوم ګلونه چې دلته ډیزاینونه جوړ شوي دي نو دا ټول د دې تازه ګلانو نه جوړ شوي دي. هغه چې ډېر زیات خوند راکوي چې دا ځای ما ولیدو د لومړي ځل لپاره ما هم د دې ځای نه لیدنه وکړله. دلته به مسافر وروڼه افغانان وروڼه به پیدا کوم، هغوی سره به خبرې اترې کوم، د زړه خواله به ورسره کوم. او د دې په څنګ کې دا باغ یا دا کوم بڼ چې دی دا په نړۍ کې بېساري دی، ځکه چې په ګینیز ریکارډ کې دی خپل دغه ځای خپل نوم چې دی پکې ثبت کړی دی او د دې ریکارډ یې خپل کړی دی، نړیوال ریکارډ. او په ګینیز ریکارډ کې هغه ځایونه ثبتیږي، هغه ځای مقام اخلي چې هغه بېساري وي یا بېجوړې وي. تاسو باندې غواړم چې نن مریکل ګارډنز د باغ ښکلاوې وګورم. دلته باندې به تاسو باندې سیالونه کومه بدون د ویزې او ټکټ نه. دلته ډېری ځوانان راځي بس ویزه اخلي او ټکټ اخلي. خو خیر تاسو له چکر سره اوسیږئ او چکر خپرونه خوندونه واخلئ، دغه ځای ښکلاوې وګورئ. ګلونو به هم تاسو ته ښه راغلاست یم. لکه څنګه چې د خپرونې په اعلاناس کې مې ویلې بس د ګلونو ښار او بازار کې یم، مریکل ګارډنز کې یم. واقع چې دغه هر څه ګلان چې تاسو ګورئ دا ټول تازه دي، ډېر زیات خوند کوي، ډېر ښکلې ښکلې خوشبویانې دلته دي. زموږ او ستاسې پښتانه وروڼه او افغانان وروڼه هم دلته د چکرو لپاره راځي چې یو د هغې نه دلته ناست وو، موبایل کې مصروف وو، دې سره خبرې اترې وکړم چې دا د کوم ځای دی او څنګه خوندونه یې واخیستل د دغه ګلانو نه او که نه. سلام، ستاسو نوم؟ سلام علیکم، زه د شمشاد تلویزیون د چکر خپرونې ته سلامونه وړاندې کوم. پس له سلامه زه د افغانستان د پکتیا ولایت د شرناو منطقې د مقبلو سیمې اوسېدونکی یم. خو هلته هم ډېره ښکلې منطقه ده، موږ ورغلي وو او دا راته وایي چې نوم دې څه دی؟ نوم معاون خان اتل. معاون خان صاحب څنګه یې وخت ژوند څنګه تېرېږي په دوبۍ کې؟ په څه شي باندې مصروفه یې؟ څنګه نن راغلې مریکل ګارډنز ته دا د ګلونو باغ ته؟ والا راغلم ساعت تېر کړو، لږه تازه ووهلو. اوس فی الحال د 10 کلونه کېږي چې زه مسافر یم په اماراتو کې. 10 کاله کېږي زه په اماراتو کې یم. بچیان هم راسره دي په اماراتو کې. دا ښه دی چې بچیان دې د ځان سره راوړي دي. دلته تقریبا څه زیات او کم 50 میلیونه ګلونه دي. ستا په دغه ګلونو کې کوم ګل ډېر زیات خوښېږي، داسې بویه لږ ترېنه خوند اخلې؟ ما دا ګل ډېر خوښېږي، ټول ګلونه خوند کوي، سړی تازه او خسې لګي، ډېر خوند کوي، ډېر خوند کوي. مسافري څنګه تېرېږي دلته په دوبۍ کې؟ بس مسافري خو داسې تېرېږي چې د خپل وطن لحظه لحظه موږ ته یاد وي. خپل وطن ډېر سوچ فکر سره وي. وطن پسې خفه یې نو؟ وطن پسې ډېر خفه یم، بس څه وکړو مجبوري ده. داسې ګلونو کې چې ګرځې انشاءالله نه به خفه کېږي، د ګلونو نه خوندونه واخله. څنګه ته نه راغلی چکر خو ته نه خوند نه کوي؟ هغه هم په داسې ښکلي ځای ته، داسې یو ښکلي بڼ ته، د ګلونو بڼ ته راغلی. جار شمزه راغلی مخ ته، نور مرګلي انډیوالان راته روان دي، زه تنخوا مخکې پټوان مټوان خلم او نور ملګرو ته انتظار یم راځي. فوټوان دې واخیستل؟ ساده فوټو دې واخیستل لکه داسې سیلفي؟ نه سیلفي مو واخیسته، سیلفي ښه ښکلې پټوان مو واخیسته. صحیح دی، ښه وختونه ورته غواړم. چکر خپرونې دې کله شمشاد نه لیدلې ده او ته مې ډېر زیات دلته خوښ شولې چې ومې لیدلې، خوشحاله شولم ځکه چې داسې ښکلی شیپ و ټیپ و، همغه افغانۍ دود و دستور. چکر خپرونه زه ډېره قسمو ته ډېر خوند راکوي، ډېر ډېر سوره راته نسي. اوس مو تاسې ولیدو زه ډېر خوشحال شوم.
ډېره زیاته مننه کوم. نو زموږ خپرونه چې ده بس شعر و شاعري ټوکې ټکالې سندرې هر څه پکې آزاد دي ځکه چې غواړو دوستان خوشحاله شي او تاسو هم یو څو شیبې خوشحاله وګورو. مسافري ده مسافري خو داسې نه تېرېږي مشتاق جانه څنګه؟ او وایي بالکل یو څه خو به وایي جار دې شه مې سپارې په باره کې بیا دوې ټپیزې رانه وشي پوه شوه. 3 ټپیزې شه یار 2 ټپیزې نه کېږي داسې ښکلی بڼه او دا ګلان وګوره خواته خوشبویانې جار دې شه مې دوه درې ټپیزې به ته وایم. په طرز کې داسې همغه د پکتیاوالو په لهجه کې می سفر ډلې ډلې راغلل ویم موین مرد یا پیسې ترې خښې دي نه وایې مویل چې زه به درته ژاړم زمانه مخکې کوکې تا وکړې میانه وکه غریبي مجبوري نه وای وای زه به شیرین جانانه کله بېلېدمه وایې می سفري کولی نه شم ته مې یادېږي په لسمه ورځ درځمه. صاحب ډېر زیات خوند یې وکړو. الله دې بس همیشه خوشحاله لره. ښه مسافري درته غواړم. ملګرو ته په تمه چې هغې راسي بیا د هغې چکرې لګوئ. بس ملګري چې راشي بیا به لږ لږ چکر یې ووایي تاسې نه تاسو ته مننه ژوندي دې ووایي قربان مو شم. الله مو راته خوشحاله لره ټول عمر. د چا سندره درته ډالۍ کړمه داسې ښکلې سندره هم راته ووایه او مسافرو ته څه پیغام لرې د دې په څنګ کې هېوادوالو ته دمګړۍ دې ګوري. والا مې سفر ته به دا پیغام لرم بس چې مې سفرۍ کې زه خپله ډېر زیات تنګ شوی یم. زه غواړم چې موږ وطن کې سوله راشي به د یو ارمان مې زړه کې ډېر پاتې ده د سولې ارمان. الله دې سوله راولي. یوه ښکلې سندره به درته ډالۍ کړم تا ته ښه وختونه غواړم ښه چکر او ښه بانډا ډېر زیات خوشحاله شولم. دا ژوندی دی مخې ته. دلته ډېری پښتانه ورونه هم شته چې راځي د چکر او د بانډار لپاره. نه تنها پښتانه په نړۍ کې داسې هیواد نه دی چې د هغې کس دلته نه راځي د سیل او د لیدلو لپاره ځکه چې دا ویزټ ځای دی او د دې په څنګ کې د ښکلاو څخه ډک دی ځکه چې ټول پکې ګلونه دي. سندره ورو وروسته هغې چېرته مه ځئ له موږ سره اوسئ. سوځي ځان لکه ګوري ځان له یو یار ګوري زړه لیونې ځان له یو یار ګوري زړه لیونې یو بل ته ګوري هسې سوځي ځان لکه ګوري ځان له یو یار ګوري زړه لیونې ځان له یو یار ګوري زړه لیونې زړه لیونې زړه لیونې زړه لیونې زړه لیونې نه په پښتو پوهېږي نه په غیرت پوهېږي نه په پښتو پوهېږي نه په غیرت پوهېږي ځان له په دغه زمانه کې بل یو پلار ګوري ځان له یو یار ګوري زړه لیونې ځان له یو یار ګوري زړه لیونې زړه لیونې زړه لیونې زړه لیونې زړه لیونې
خان حیدر ګرانه ډېر بختور یې ګلان درته په مینه دې مسکۍ مسکۍ نګار ګوري ځان له یو یار ګوري زړه لیونې ځان له یو یار ګوري زړه لیونې 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 یو بل ته ګوري هسې سوځي ځان له کار ګوري ځان له یو یار ګوري زړه لیونې ځان له یو یار ګوري زړه لیونې 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 You are watching Shamshad TV from Miracle Garden, Dubai. گل بشری راشه گل دی واخلا نور مشکوا گل گل دغه گل دی بس دی نور مشکوا گل گل بشری راشه گل دی واخلا نور مشکوا گل گل دغه گل دی بس دی نور مشکوا گل گل دغه گل دی بس دی نور مشکوا گل ګلونو ستړي مشئ په خیر راغلی چکر خپرونه د متحده عربي اماراتو کې دمګړی دوبۍ کې ما د دوبۍ یو ښکلي زړه راښکونکي ځای کې میریکل ګارډنز واقع چې ډېر زیات خوند کوي بس د ګلونو ښار کې یم دلته بیا د پښتانه ورونه چې ګورم ډېر زیات خوند راکوي د دې دا چکرونه ځکه مسافرۍ ده په مسافرۍ کې بیا چکر خوند کوي دلته د هرې نړۍ نه بېلابېل کسان راځي د دې ځای د لیدلو لپاره نو هیله مند یم چې تاسو چکر خپرونه وګورئ تاسو هم ترېنه خوندونه واخلئ بدون د ویزې او د ټکټ نه سلام ټول ستړي مشئ ته ستړی مشئ ستاسو نوم سلام عبدالواحد وروره کوم ځای زه د ننګرهار ننګرهار یې دلته څه شی کې کله راغلی والا دا ترور زمون هم دی چکر د دوبۍ ته راغلی دي ما د لږ چکر به ورکړو لږ به چکر ورکړې ته ستړی مشې ستاسو نوم احمد حسین نجیب الله یم ورور جانه ته تازه راغلی دوبۍ زه په چکر راغلی یم راغلی څنګه دا ځای درته داسې جالب و ودې لیدو خوندونه ترې واقعا ډېر جالب او ډېر زړه راښکونکی ده ګلان دي ورور ښه فضا ده خوند کوي خوند ویل چې دا ګلان به ساختګي دا ټول تازه دي ګوره پوهېږم چې تازه دي او پوهېږم ته ستړی مشې لوم ورور سال ده زه ظفر خان ظهیر یم ولایت ننګرهار څخه د ننګرهار مې شبهار د کوم ځای د سارک ولسوالۍ نه دلته شپې ورځې تېرې په ننګرهار او نام دلته وخت یې دوبۍ کې په ننګرهار کې وخت ژوند نه کوې دلته دوبۍ کې بس کار کوو دلته څه شی کاروبار موټر فروشي ده نن د ملګرو انډیوالانو سره راغلی په چکر باندې کله تاسو هم مخکې راغلي وئ دې ځای ته دا هم څویم ځل دی مونږ خو همدلته اوسېږو دوبۍ کې ځو راځو نو بس کوم میلمانه چې راځي بیرون نه نو هغوی بس چکر ته راولو دا ځای سیل کوي دا ځای خو لازم ده پې وګورو دا ځای موږ هم بس راغلي خاص د همدې لپاره چې دغه ځایونه دا ښکلي ځایونه په لیدونکو باندې وګورو ستا لپاره څومره په زړه پورې و دا ځای ډېر واقعا ډېر په زړه پورې ده چون د موږ او تاسو په وطن کې داسې نشته داسې یو پکنیک پوینټ چې سړی ورشي د زړه له اخلاص نه بېغمه چکر ووهي مګم دلته دغه خلکو د خپل وطن سره ډېره وفا کړې ډېر داسې یو کارونه یې کړي دي چې خلکو ته زمینه مساعده کړي چې له خوشحالۍ او له مینې محبت نه ډک ژوند تېر خوندونه واخلي د چکر د ورځ د هر څه ورته معلوم دی لږ زره د مخ راواړو کامرې خواته نو تنه به عکسونه اخلئ که نور هم څه به کوئ والا نو ګورو راغلي خو یو چکر ته حتما افغانان یو خوراک خو چونی کېږي نه نو زه وایم چې داسې ډنګر زما غولې نه لږ څه ډنګر شوی یم لږ څه ډنګر شوی اوس هم ډنګر شوی او احتیاط کوه پرې دوبۍ د ډېر خوراک مه کوه چې چاغ نه شي نه خوراک خو باید پې وکړو میلمانه دي او دوبۍ خوراکونه باید پې وخوړل شي ښه وختونه ورته غواړم چکر خپرونه ده له شمشاد نه موږ هم راغلي د مسافرو پسې پښتنو ورونو پسې چې دلته د هغوی ژوند وګورو د هغوی بنډارونه وګورو شعر و شاعري ټوکې ټکالې سندرې څه خو به پکې وي ځکه زموږ خپرونه ده تفریحي ده یاره مونږ کې خو شعر مې ماته نه دغه لږ شاعر ده راکړي شعر به دا نو ته صرف خوراک کوي نو ما صرف کار دا دی د چکر ورکوم او صحیح ده دونه بیا واورو څنګه والا داسې خاص نه راځي څه ووایم دانې ټپې لنډۍ څه خو به خامخا درځي ځکه صرف دومره به ووایم چې د دغه موجوده وخت چې چون د موږ وطن کې امن نشته د امن د سولې تږي یو صرف دومره وایم چې هغه شاعر وایي چې روس د امریکې او امریکا د زار د چین شي چې ټوله دنیا مینه شي زبردست مینه دی ویلې ښه پرېمان عاشق مین نه
طبعا انسان د یوازې هر چا سره سړی دغه مینه او محبت د هر چیز سره دغه ملګرو سره مې ډېره مینه لرم، خپلوانو سره مې ډېره مینه لرم. له تا نه به څه اورو حاجي ګل؟ زه به یو شعر درته ووایم داسې دوه درې شعر ووایه لږ په طرز کې. ووایم وایي ډېر تفاوت دی په انسان کې د معنا په لحاظ، ډېر تفاوت دی په انسان کې د معنا په لحاظ، واړه مشغول دي څوک یې ځان څوک یې جهان جوړوي. وای زبردست زبردست، ډېر معنا یې درلودله، ډېره زیاته مننه کوم. نور څه نشته داسې در سره؟ ما سره غوسه نشته نه. زه صحیح ده، ښه وختونه درته غواړم دا چې دلته د چکر لپاره راغلي یاستئ، څه به نه وایم درته. صحیح ده، ګلانو نه خوندونه واخلئ، ښکلې سندره به ورته ډالۍ کړمه. د چا؟ تاسو نه د شمشاد تلویزیون نه ډېره مننه ستاسو. په متحده امارات کې د پښتنو لپاره تاسو یو هغه کوئ، نو شمشاد تلویزیون هم ډېره مننه. دا سړی بس راغلی د چکر او د صحت لپاره دی، باندې به چکرونه سیالونه کوي، نو یو ښکلې سندره به ورته ډالۍ کړمه. ښه وخت. د کرن خان په اواز کې به یو سندره وي. سندره د خدای په امان. داسې ډېری افغانان راځي د دې ځای د دلدلو لپاره، او تاسو هم چیرته مه ځئ، له شمشاد سره واوسئ، چکر خپرونه وګورئ، دغه ځای وګورئ، ترېنه خوندونه واخلئ، یوه ښکلې سندره به ورته هم ډالۍ کړي. شګرانا ما په وړو کې اختر ډیر جړلې دینا زما وېدا توا یګرانا خوشاله نه یم د ناکام ژوند کوما کویش دن من دا ول جاړې ګرانا چې خبره ختم شینا سرکم یو مخام سر تور کړم بیا به د مور په زیارتونو ګرځوینا ازاره ومې ما جانا نګرانا بل به د خوښ شي بیا به تا ازاروینا راشه دننه یارا مسافر چې ګورم ماښام راغی راشدن نا یارا بیرون باران دی کوم مسافر چې ګورم ماښام راغی کوم مسافر چې ګورم ماښام حیران دی ګرځم ګرانا په بیګاني خوند به د عمر تېروما وړه دې وکړم لویه نشم ګرانا زما زار دې دربار په غاړه شینا په ملا کږه شوه ماته نه شوه ګرانا د ورور واده کې لیونې لالائی تورو خورو و خور گرانا خوری جامی سری کوي چې را باشینا په جهان درې سیزا مزا کړي مست لیلا مست خندا مست نازونه مخامخ مرته ودرېږه ګرانا پلاس دروا چوما
راشدن نا یارا بیرون باران دے کوم مسافر چې ګورم ماښام راندې راشدن نا یارا بیرون باران دے کوم مسافر چې ګورم ماښام راندې کوم مسافر چې ګورم ماښام راندې بس چې په خپل مهربان نشي پتاوي زنو بجانا نشي بس چې په خپل مهربان نشي پتاوي زنو بجانا نشي پتاوي زنو بجانا نشي په خیر راغلی چکر خپرونه ده په ماریکل ګارډنز د ښکلي بڼ یا باغ کې د ګلونو باغ کې ګورئ له شمشاد نه پخه چې ډېر زیات خوند راکوي چې دا تازه ګلونه ګورم بیا دلته یو نیم پښتون چې پکې ګورم بیا بیخي مې زړه د ښکلاو څخه د مستۍ نه ډک شي نو دا ګران مې دلته ولیدو چې دلته شپې ورځې تېروي مصروفه دی فکر کوم دلته کاروبار کوي دې سره به خبرې وکړم سلام ستا نوم څه دی مراد د کوم ځای بنو د بنو یې دلته کاروبار کوي دلته ما ډیوټي دی جی څنګه دي کارونه څنګه دي په میریکل ګارډنز دا ګلونه ګوري ګلونه خوندونه اخلي ډېره مزه کوي ولا ډېر خوند کوي ستا د خوښې ګل دلته کم ګل دی ځکه چې دلته تقریبا څه کم او زیات 50 میلیونه ګلونه دي دلته چې ډېر ښایسته ګلونه دي ډېر نخات ګلونه دي اوس دلته پیټاني ده زورنیم دی سن فلاور دی ډېر زیات فلاور دي ډیزاینر خپله لرئ دا څوک جوړوي دا ګلونه دا سپټ خپله کمپنۍ خپله جوړوي جی کسان کار کوي په دې باغ کې تقریبا 3-4 ساعت میں کام کرتا ہے 3-4 ساعت سالور سوا کسان نو کله نا کله ته خپله پکې کومه سیمو ته کومه خواو ته ډېر زیات ځې د چکر لپاره د ایروپلین ایریا ده د هارت ایریا ده جی دا ښکلی ایریا ده جی او د میکی ماوس یس مننه کومه څومره وخت بس کور کلي ته ځې وطن ته ځې دوی کلو پاس دی دوی میاشتې چوټېږي داسې ګلونو کې چې ګرځې چا پسې خفه کېږي او که نه جی بالکل مزه کوي خوند راکوي چا پسې نه خفه کېږي نه نه د ګلانو ښار کې د ګلانو بڼ باغ کې نو څنګه به ته چا پسې خفه کېږي نه خفه کېږي جی بالکل ښه مزه کوي ښه خوند وخوري ښه چکر مکر پسې وایي بس همیشه خوشحاله اوسېږي چکر خپرونه د شمشاد ټلویزیون ګوري او جی ډېره مزه کوي جی ژوندي لره شعر و شاعري لږه خوږه سندره لږه زمزمه یو څه خو راته ووایه ځکه مسافري ده او زموږ خپرونه چې ده تفریحي ده چې په مینه کې بدنام شم هغه زه یم چې په زړه ستړی ستومان شم هغه زه یم په طرز کې ووایه بیا چې په مینه کې بدنام شم هغه زه یم چې په زړه ستړی ستومان شم هغه زه یم زه مراد علي مسهل به اوس د چا نه ګیله وکړم په تورو سترګو چې میان شم هغه زه یم زبردست زبردست د سترګو رنګ کې د کوم رنګ ډېر زیات خوښېږي بس چې دا چې کومه د شنه سترګې به ډېرې خوښېږي خطرناکه سترګې دې خوښېږي ښه وختونه درته غواړم د چا سندره درته ډالۍ کړم بس چې د برهمینې سندره ماته ډالۍ کوي سندره وکړه نه یو ښکلې سندره ورته ډالۍ کړم تا ته ښه وختونه غواړم او په دې هیله باندې یم چې د خپل ژوند نه مسافري نه خوندونه واخلې ډېره مننه اوکې امین ښکلی ګلالۍ ځوان دی چې دلته بس دنده لري وایي تقریبا 400-500 کسان دلته کار کوي وایي دلته بېلابېل ګلونه شته دي نو ډېر زیات خوند راکوي چې دا ګلونه ګورم په دې هیله باندې یم چې ګران سمسور افغانستان هم دغسې یو ورځ ووینم په داسې ښکلو ګلونو کې سندره وروسته هغې چېرته مه ځئ میریکل ګارډنز د ګلونو ښار وګورئ ترې خوند واخلئ
جنګه ستړی یم جانانه څومره ښکلا یې ښکلا یې جانانه نازوله یې له جنګه ستړی یم جانانه څومره ښکلا یې ښکلا یې جانانه نازوله یې د سولې غږ راباندې کړه زړه درکومه څومره ښکلا یې ښکلا یې جانانه نازوله یې ښکلا یې جانانه نازوله یې زما جانانه ځان کاندید کړه څومره ښکلا یې ښکلا یې جانانه نازوله یې زما جانانه ځان کاندید کړه څومره ښکلا یې ښکلا یې جانانه نازوله یې زه به صندوق ته خپل زړګی در واچومه څومره ښکلا یې ښکلا یې جانانه نازوله یې ښکلا یې جانانه نازوله یې وي دا زرمل په شاعرۍ کې څومره ښکلا یې ښکلا یې جانانه نازوله یې وي دا زرمل په شاعرۍ کې څومره ښکلا یې ښکلا یې جانانه نازوله یې برېښنا میل درته خوږې مصري کومه څومره ښکلا یې ښکلا یې جانانه نازوله یې ښکلا یې جانانه نازوله یې ګلونو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم او په خیر راغلی بس دا هر څه چې تاسو ګورئ دا تازه ګلونه دي ډېر زیات خوند راکوي هر ګل چې تاسو ګورئ چې په هر ډیزاین باندې جوړ شوی دی تازه ګل دی په حقیقت چې ډېر زیات خوند کوي ځکه چې دې نړیوال ریکارډ خپل کړی دی د میریکل ګارډنز باغ یا باندې دلته دا ګران ګورم او ولاړ و عکسونه یې اخیستل په کول یې په سر کړي وه ما ویل چې پښتون رور دی د دې سره خبرې اترې وکړم چې د کوم ځای نه راغلی دی او څنګه د ګلانو نه خوندونه اخلي او که نه سلام نوم دی وعلیکم سلام نوم یې شریف سنگر توتاخیل توتاخیل صاحب د کومې سیمې نه راغلی دلته د دوبۍ کوم ځای نه راغلی چکر زه خو د سرجه نه راغلی یم فلحال پورته سرجه کې یو کې څه مصروفیت څه دنده لري چې په شارجه کې شپې ورځې موټر مې ده موټر چلوم واړه ګاډي چلې که دا غټ نه غټ ګاډی دی خوندونه پکې شته او که نه ولا ښه دی مسافري شپې ورځې دې تېروي ښه کړه مسافري څنګه ښه ده بس ګزاري والا ده هو ښه ده ګلونو بڼ یا باغ ته راغلی په چکر باندې ته دا راغلی که ملګري در سره دي نه شته راسره ملګري شته راسره راغلي ښکته سول راځي عکسونه مکسونه واغېستل ساده دي واغېستل که سلفیدار عکسونه نه ساده و او خپله دې واغېستل که چاته دې غږ نه شته ملګري سته راسره هغه اخلي کوم ډیزاین ډېر زیات خوښ شو دا د ګلونو دلته چې ګورو موږ تقریبا هر ډیزاین او هر ګل چې ګورو ډېر زیات پکې خوند پروت وي ستا کوم یو خوښ شو ما خو سور ډیزاین ډېر زیات خوښ دا سور ډیزاین چې دا سور ګل چې څوک ډېر زیات خوښوي هغه عاشق
ته څنګه شوقې نه نه لا شکیب نه ده څنګه د سره ګلان خوښي ولا به سور ګل خوند کوي ښه که نه سور ګل ګلاب ګل د ډېر خوند کوي او څومره مودو پس کلي کور ته ځې وطن ته ځې ولا دغه یو 8 میاشتې 9 میاشتې بعد کور ته ځم او هلته بیا څنګه چکرونه بنډارونه کوې و ولې نه هغلته هم بنډار کوو ننګرهار ته خوست ته خپله پکتیا کې و شمشاد ټلویزیون ګورې و ولې نه خپرونې ګورو بس ډېرې ښکلې خپرونې خپروي ډېر تر خوشحاله شم نه بس موږ هم راغلو موږ ویلې د مسافر رونه افغانان رونه په دوبۍ کې پیدا کړو دوی سره خبرې اترې وکړم شعر و شاعري ټپې لنډۍ څه خو به درځي ځکه مسافري ده په مسافري کې سړي ته هر څه ورځي ولا راځي خو داسې خاص ټایم چې معلومه وي نو ما به ډېرې ښکلې شعرونه درته جوړ کړي وو ټپۍ به مې درته ویلې وی اوس هم داسې ښه یوه ټپۍ به خیر درته ووایي مسافر په دې خوست پکتیا لهجه کې یوه ښکلې سندره شه یو ټپه شه چې هره سندره دې زده غرنۍ سندره غرنۍ سندره به درته وکړو ای مسافر عشق دلی کټ دوو و شیرینه یاره زه په تش کې دلی کټ کې عمر تېرومه وو بس دغه چې داسې خبر وایي چې تاسې راغلي یئ نو موږ به ډېر ښه ترتیبات درته نیولي خیر اوس کور ودان بیا به در شو نو تا ویلې ټپه هم لرم ټپه به انشاءالله داسې فیل حال وناست درته جوړه به یې کړو زه صحیح ده ته وګوره فکر وکړه پرې شته نو نه یاره فیل حال داسې ناسته جوړ به کړو درته صحیح ده مننه ښه وختونه درته غواړم ښه چکر درته غواړم د چا سندره درته ډالۍ کړم سندرې ګورې په مسافرۍ کې او یاره سندرې ګورو بس ټولې کې سندرې خپروي بس د بارم جان په اواز به سندر چې هغه کې ښه ده یو ښکلې سندره ورته ډالۍ کړم ښه چکر ولرې ښه بڼه دلته دغه څومره کسان چې راځي د هر هېواد نه نو هېڅوک حق نه لري چې په ګلانو باندې لاس ووهي یا ګل وشکوي دا د دې ځای قانون او اصول دي او هر کس چې تاسو ګورئ ډېر زیات احترام هم کوي او د دې ځای ته ډېره زیاته متوجه هم وي چې باید موږ نه کومه اشتباه ونه شي ځکه نه غواړي چې ته ضرر ورسوي ورځو یوه ښکلې سندره ګورو وروسته هغې چېرته مه ځئ په متحده عربي اماراتو کې دوبۍ کې مرکل ګارډنز کې چکر خپرونه وکړو
ښایسته ښکارې میانه ته مې په کاڼو لټولې وای ما د سپین مخ ته سپېلنې راوړې دینه زما تصویر ځان سره یو مسافري به دې پې تېره شي میانه که تا خندلي لیلا نوې وای ساده سړی وم خپل روزګار به مې کومه په سارو په منتونو یار مې نه کو یار مې نه کو هی د جانا لیونې مینې او د زړه زور زما جانا لیونې مینې او د زړه زور زما You are watching Chakkar program from Dubai Miracle Garden. ګلونو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم په خیر راغلی میریکل ګارډنز کې موقع چې ډېر زیات خوند راکوي تاسو ته غواړم چې داسې یو کس در معرفي کړم او د دې سره خبرې اترې وکړم مرکه ورسره وکړم چې تاسو د دې نوم سره څېرې سره بشپړ بلد یاستئ بلدتیا ورسره لرئ ځکه چې ډېر خوږ ژبې او خوږ انسان دی او خوږ ژورنالیست دی د دې خپرونې به تاسو لیدلي وي او د دې په څنګ کې د دې شعر و شاعري نه به تاسو هم خوندونه اخیستي وي چې دا هم موږ سره راغلی دی زموږ ملګرتیا کوي میریکل ګارډنز باغ ته له موږ سره راغلی دی او د دې په څنګ کې زموږ دلته ډېر پخوانی همکار هم دی نزار یوسفزی نو د یوسفزي صاحب څېرې سره به بشپړ بلدتیا لرئ زه او د ماشوم وم چې دې پروګرامونه ما لیدل واقع دې پروګرامونو کې بله خوندونه پراته وي نو ومې غوښتل چې دې سره خبرې اترې وکړم او دې ته ووایم چې څنګه د دې ځي ته کله ناکله راځي دا هم په دوبۍ کې شپې ورځې تېروي د مسافرۍ سلامونه نزار صاحب ستړي مه شئ وعلیکم السلام تاسو ته په خیر راغلی وم مشتاق جان ته په خیر راغلی وم په دوبۍ کې الله مبارک راوله مننه کومه نزار صاحب دا راته وایي وخت ژوند څنګه تېرېږي مسافري څنګه ده په دوبۍ کې چکرونه بنډارونو سره څنګه لیوالتیا لري زه خو ډېر زیات دلته پښتنو سره مې ډېر زیات علاقه ده نو ټوله ورځ هغوی سره ناسته پاسته نو زموږ داسې د جمعې شپه او د جمعې ورځ دلته رخصتي وي نو داسې د جمعې شپه او د جمعې ورځ لا نه ده راغلې چې موږ پکې یا ټنګ ټکور نه راکړي یا پکې مشاعره نه راکړې یا چېرته کوم سیاسي مشر راغلی دی هغه سره مو ناسته پکې نه راکړې نو ټوله ورځ چې چا سره کینو د خپل وطن د خپلې خاورې او د خپل ځپلي شوي ولس دغه خبرې ورسره کوو دا مې خدای اندازه چې داسې ځوان راته پاتې یاستئ او تر اوسه پورې ځوان یاستئ نن زما خو عمر ټول مسافرو وخوړه ما خپله 15 کاله مسافري وکړه په 1983 کې راغلی خو ټولو پښتنو ټول عمر مسافري کړې ده پښتنو پخوا یو وخت داسې راغلی چې دوی په کلکته کې مسافري کوله بنګال کې مسافري کړې ده سیام کې مسافري کړې اوس ورته خلک تایلینډ وایي بیا پښتانه په کراچۍ کې په ډاکه کې مسافر وو بیا پښتانه ټول په عربي هېوادونو کې په یورپ کې دا ډوډۍ ټول عمر زموږ نه مخکې را موږ ورپسې ګرځو داسې ښکاري چې پښتنو دا رزق په ټوله دنیا کې شیندل لري موږ په هغې یوې دانې پسې ګرځو څنګه د ژوند نه دې راځي خوندونه اخلي په دوبۍ کې او دمګړی میریکل ګارډنز یا د هغه د ګلونو باغ بڼ ته راغلی دلته دې څه شی ولیدل څه شی ستا لپاره په زړه پورې زما لپاره خو دا هر څه زه چې دې ګلونو ته ګورم دا یې څنګه جوړ کړي دي څنګه په کوم ډیزاینونه یې ورته جوړ کړي دي او بیا څومره ډېر سیلانیان دلته راځي د دنیا د هر ملک نه ورته سیلانیان راځي په هر عمر والا تاسو ګور هلکان پکې شته د ډېر عمر بوډاګانه پکې شته بیا دا چې زنانه پکې شته سړي پکې شته د دې ملک په سیکورټي د دې ملک په ادارو د افرین وي په هغې د شاباسۍ وي چې دلته هر سړی ځان دومره سیکور محسوسوي که زنانه دي هغوی څه قسم کپړې اغوستي دي څنګه ګرځي بغیر د سړي نه ګرځي د شپې ګرځي د ورځې ګرځي د دې ملک د ودانۍ د آبادۍ د ټولو نه لویه خبره دا ده چې په دې ملک کې د هر سوچ د هر فکر د هر ذهن سړی ډېر په ازاد او ډېر په کلاو سره ژوند کوي نزار صاحب ډېره زیاته مننه کوم او ډېر زیات خوشحاله شولم چې تاسو دلته راسره یاستئ شعر و شاعري نه دې غواړو چې نن یو څه خوندونه واخلو او ستا هغه پخواني یادونه هم یو څه راتازه شي یو څه خو به په کوم چیش کې خو به م نازوي کومه خوا ته خو به م بوځي او که نه
نو زما یو ملګری و هغه ورځ راته یو شعر ولیکه یوسف خان عبید صاحب هغه وایي چې مسافري خو لا پرېږده چې به مې زړه لړوي لا پرېږده چې به مې زړه لړوي تا نه رخصت خو راته هم لویه لانجه پرته ده او د امریکې د تلو ارمان مو خدای په کور پوره کړ ملګرو اوس خو په هر ځای کې امریکا پرته ده یو شعر را در یو ملګري یادېږي او ماشوم ملک یو ورځ مشاعره کې ویلو چې ما نه مې د یار تصویر لون شوی دی روز شوی دی ما نه مې د یار تصویر لون شوی دی روز شوی دی زه چېرته بېګا په جړېدو کې اوده شوی یم زبردست نزار صاحب نو عاشقي مینه محبت خو به دې نه وي کړی نزار صاحب نو داسې نه ده چې لکه انسان چې وي احساس لري فکر لري شعور لري د ده به ښکلی ګل هم خوښېږي ښکلی موټر به هم خوښېږي ښکلی هسپ به هم خوښېږي او ښکلې څېرې د انسانانو به یې خوښېږي نو چې څه ته یې مینه خو انسان کوي خامخا انسان په خټه کې پراته ده ما خپله مینه حاصله کړې وه هغسې روایتي مینه خو نه وه چې سړی د ګودر په لارو انتظار کوي خو دا چې زما ژوند نه دی خوشحاله ډېر زیات خوشحاله یم مطمئن یم او زه ومه چې لکه دلته د عربي اماراتو کې چې څومره بوس یو خو د عربي اماراتو په حواله یو خبره کوم چې دا یو داسې وطن دی چې د شپږ لکه پښتنو ته کار او روزګار ورکړی دی د دنیا دا واحد ملک دی چې دلته پښتانه ډېر دلته پر امن ژوند کوي ډېر په امن په سکون سره ژوند کوي او دلته اکالاله مزدوري کوي او هغه پیسې خپلو بچو هلته لیږي نو دا شپږ لکه خلک چې دي هلته کې شپږ لکه کورونه ساتي ډېره مننه نزار صاحب خوشحاله شولم ښه وختونه درته غواړم ښه چکر درته غواړم یوه دنیا مننه کوم چې تاسو شکر خپرونه په مینې او محبت څخه له شمشاد نه متحده عربي اماراتو دوبۍ مرکل ګارډن څخه ولیدل ډېر زیات خوند یې راکړو چې دلته دا د ګلونو بڼ یا باغ مې ولیدو نو په دې هیله باندې یم چې تاسو ترېنه خوندونه اخیستي وي او څه خوشحاله شوي یاستئ ځکه زموږ موخه او هیله تل همدا ده چې تاسو خوشحاله وساتو تر بلې خپرونې چې بیا زه د څو صفحې څخه زدران چوپړ ته حاضرېږم په لویه مهربانه خدای مو سپارم چکر نورې خپرونې د متحده عربي اماراتو څخه مه هېروئ تر بیا د خدای په امان